السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې پرحق باندې قسم اخستل. محترم پرحق باندې قسم پروا نه لري، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته دوه صحابه کرام رالو، دعوا یې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته شهیدان لري، هغه ولې ابد القسم وکړه، قسم یې ورکړي. نو اوس پر تا د یو چا دعوا ده چې 1000 روپۍ مثلا زما در باندې توانه نه دي را باندې، نو اوس به د شهیدان وړاندې کوي، شهیدان نسته، ته به قسم اخلي. نو قسم ستا د نجات او د خلاصوالي طریقه ده. که دې قسم نه واخلې نو بالا پړ یې، ملامت یې، شریعت فیصله در باندې کوي. نو یو که په درواغ باندې قسم یا نو بیا حرام دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي اکبر د کبایر هغه اشراک بالله، شرک په الله سره نیول، دا غټه د ګناهو غټه ګناه هغه شرک دی. او بل حقوق الوالدین، د مور پلار ازارول دي چې هغه ځینې عکس او والیمین الغموس، بل دغه پر درواغ باندې قسم اخستل دي. نو محترمه دا که پر حق بیا څه مشکل نه لري، که نه حق بیا خو نو درته حرام دي. موسوعة الفقهیه جلد 3 صفحه 200 مباحث الایمان. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.